تاسو غیر چاپیره وګورئ، کور دی، جماعت دی، لاهور دی، پیښور دی، صحیح ده، خوراک دی، اوبه دي، فروټ دی، چینی دی، اوړه دی، غوړي دي، هر یو څیز چې تاسو ته په نظر راځي تاسو یې وینئ، یا احساسات دي، جذبات دي، مینه ده، د چا سره نفرت کول دي، ښایست دی یا څوک ډیر زیات ښکلی دی، صحیح ده، دا ټول څیزونه دې ټولو ته ویلې کېږي ناون. فرض که زما سره مارکر دی، دا ناون دی، د دې نوم څه دی؟ مارکر. د هر یو څیز چې څه نوم وي هغه ناون دی. زما سره فون دی، ناون دی، صحیح ده، زه یم، صحیح ده، زما خو یو نوم شته دی که نه، زما نوم وقار خان دی، زه ناون یم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. نن به انشاءالله مونږه پارټس آف سپیچ شروع کوو. پارټس آف سپیچ د انګلیش ګرامر بنیاد دی. څوک چې هم په پارټس آف سپیچ باندې پوه شوله نو انشاءالله هغه ته به په انګلیش په ګرامر کې به ورته هیڅ مسله هم نه راځي، صحیح ده. اول به مونږه په دې باندې ځان پوه کوو چې پارټس آف سپیچ وایي څه ته او پارټس آف سپیچ ولې ضروري دی، صحیح ده. نو د پارټس آف سپیچ شروع کېدو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي او زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ، صحیح ده. ښه راځو پارټس آف سپیچ له. تاسو که غور کړی وي مونږ چې کله هم یو خبره کوو، که هغه په پښتو کې، که هغه په اردو کې، که هغه په انګلیش کې، که په هره ژبه کې، نو مونږ چې کوم الفاظ استعمالو نو مونږ دا الفاظ په یو خاص ترتیب سره استعمالو، صحیح ده. مثال په طور په انګلیش کې به زه تاسو ته یو فقره ووایم. I want to play football. زه فوټبال کول غواړم، صحیح ده. I want to play football. دا اوس صحیح فقره ده. اوس که فرض که الفاظ خو هم دغه دي، که فرض که زه د دې ترتیب ګډ وډ کما، مثال په طور زه وایم چې فوټبال I to want play. فوټبال I to want play. اوس د دې څه مطلب شته؟ نشته دی، صحیح ده. الفاظ ماغه دي، صرف ول ما ترتیب الټه کو، ګډ وډ مې کو، د دې خبرې بیا هیڅ مطلب نشته دی. نو په انګلیش کې هم چې کله مونږه یو فقره په خپل ترتیب کې کم الفاظ مونږ وایو یا مونږ لیکو، دې ته ویل کېږي سینټیکس. په خپل آرډر کې، په خپل ترتیب کې چې کله مونږ الفاظ لیکو دې ته ویل کېږي سینټیکس، صحیح ده. دا څومره ضروري دی تاسو ته به اوس صرف د دې یو مثال نه هم پته لګېدلی وي، صحیح ده. اوس په دې فقره کې مختلف قسم پارټس آف سپیچ استعمال شوي دي، په هغې کې ورب، ناون، پروناون، دا ټول پکې استعمال شوي دي. دې ته ویل کېږي پارټس آف سپیچ. اوس پارټس آف سپیچ په انګلیش کې 8 دي، صحیح ده. او هغه کم کم دي؟ ناون، پروناون، ورب، adverb, adjective, conjunction, interjection او preposition. دا 8 parts of speech دي. دې ټول ته ویل کېږي parts of speech. په ځینو کتابونو کې نه راځي، یو بل ټکی دی هغې ته ویل کېږي determiners، خو زیات تر خلک determiners په parts of speech کې نه شاملوي، نو مونږ به هم determiners په part of speech کې نه شاملو، صحیح ده. نو دا 8 parts of speech دي زمونږ سره. اوس به انشاءالله مونږه په نمبر باندې په دې ټولو باندې به مونږه خبرې کوو چې ناون څه ته وایي، پروناون څه ته وایي، نو مونږ په نمبر باندې دا ټول کوو، صحیح ده. په ننني لیسن کې به مونږ صرف او صرف د ناون په باره کې خبره کوو چې ناون څه ته ویلې کېږي او د ناون بیا کم قسمونه دي، صحیح ده. ښه راځو نمبر 1 ناون. ناون څه ته ویلې کېږي؟ مونږ چې کله هم څه خبره کوو نو هغه خبره یا به د چا په باره کې وي، یا به مونږ چېرته د یو ځای باره کې خبره کوو، یا به مونږ د یو څیز باره کې خبره کوو. نو کله چې هم مونږ د داسې د څیز په باره کې خبره کوو نو مونږ ته په هغه ټیم کې د ناون ضرورت پیښیږي، ځکه چې ناون څه ته ویل کېږي؟ په انګلیش کې د ناون ډیفینیشن تعریف داسې کېږي: Noun is the name of a thing, place, person or an idea. د دې خبرې مطلب دا دی چې
ناون ویلی کېږي هغه نوم ته کم چې مونږه د یو څیز دپاره استعمال کو، یا د یو انسان دپاره استعمال کو، یا مونږه د یو ځای دپاره استعمال کو، او یا مونږه د یو قسم لا سوچ، تصور، ایموشن، جذبات، احساسات د دې څیزونو دپاره چې هم مونږ کم نوم استعمالو نو هغه نوم ته ویلی کېږي ناون. صحیح ده؟ دا خو یې په پښتو کې ما تاسو پوه کړه چې ناون وایي څه ته. اوس د دې خبرې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې مونږ کله غیر چاپیره ګورو په دنیا کې، تاسو خپل غیر چاپیره وګورئ، ښی لاس ته وګورئ، ګس لاس ته وګورئ، تاسو ته چې څه څیز هم په نظر راځي دا ټول څیزونه ناون دی. فرض کا زما سره مارکر دی، دا ناون دی. د دې نوم څه دی؟ مارکر. د هر یو څیز چې څه نوم وي هغه ناون دی. زما سره فون دی، ناون دی. صحیح ده؟ زه یم، صحیح ده؟ زما خو یو نوم شته دی که نه؟ زما نوم وقار خان دی، زه ناون یم. تاسو غیر چاپیره وګورئ، کور دی، جومات دی، لاهور دی، پیښور دی، صحیح ده؟ خوراک دی، اوبه دی، فروټ دی، چینی دی، اوړه دی، غوړي دی. هر یو څیز چې تاسو ته په نظر راځي تاسو یې وینئ، یا احساسات دی، جذبات دی، مینه ده، د چا سره نفرت کول دی، ښایست دی، یا څوک ډیر زیات ښکلی دی، صحیح ده؟ دا ټول څیزونه دې ټولو ته ویلی کېږي ناونز. صحیح ده؟ ښه راځو اوس مخکې. اوس په انګلیش کې د ناون مین دوه قسمونه دي. یو ته ویلی کېږي پراپر ناون او بل ته ویلی کېږي کامن ناون. اوس پراپر ناون څه ته ویلی کېږي او کامن ناون څه ته ویلی کېږي، زه دا دواړه به تاسو ته په یو ځای باندې ایکسپلین کوم، نو تاسو به پې ښه په اسانه باندې پوه شئ. صحیح ده؟ اول راځو پراپر ناون له. د پراپر ناون په انګلیش کې ډیفینیشن داسې کېږي: Proper nouns are the names of a particular person, place or thing. د دې مطلب دا دی چې proper noun هغې ناون ته ویلی کېږي چې کله مونږه د یو خاص څیز باره کې ذکر کوو. a particular person د یو خاص انسان باره کې ذکر کوو. a particular thing د یو خاص څیز باره کې ذکر کوو، یا a particular place a specific place د یو خاص ځای باره کې مونږ ذکر کوو، نو هغې ناون ته ویلی کېږي پراپر ناون. اوس د دې خبرې څه مطلب دی؟ ګوره یو خو یې عام نومونه، صحیح ده؟ مثال په طور زه یم ا ټیچر. ټیچر خو هر څوک ټیچر کیدی شي، که زه وایم چې ا ټیچر نو هغه هر څوک کیدی شي. که فرض که زه د هغه ټیچر نوم واخلم وقار خان، صحیح ده؟ د زما نوم دی، نو بیا دا ما د یو خاص ټیچر باره کې خبره وکړه، د یو خاص انسان باره کې ما خبره وکړله، نو په کله زه د یو خاص څیز نوم واخلم نو هغې ته بیا ویلی کېږي پراپر ناون. صحیح ده؟ کامن ناون په بل سایډ باندې common nouns are the names of a person, place or thing in general. اوس د دې مطلب دا دی چې کله هم مونږه د یو عام انسان یا د یو عام څیز یا د یو عام ځای باره کې خبره وکړو، هغې ته ویلی کېږي کامن ناون. مطلب ما تاسو ته پهله وویل ا ټیچر هر څوک ټیچر کیدی شي، نو هغه کامن ناون شو. صحیح ده؟ مثال په طور زما سره فون دی، زه یم چې زما سره یو فون دی، دا فون دی، ناون دی. صحیح ده؟ ځکه چې د دې نوم شته دی، د هر یو څیز چې نوم یې هغه ناون یې. اوس دا فون ناون دی. که فرض که زه یم چې دا یو فون دی، زه صرف فون ټکی استعمال کوم، نو دا بیا په دې ټایم کې کامن ناون دی، ځکه چې فون خو هر یو فون کیدی شي، فون دی. صحیح ده؟ که فرض کا زه د دې فون د برانډ نوم واخلم چې دا یو آیفون دی، نو دا بیا ما د یو خاص فون ذکر وکړو. نو کله چې ما د یو خاص فون ذکر وکړو، د برانډ نوم مې واغستو، نو بیا دا پراپر ناون دی. صحیح ده؟ یا بل مثال واخلئ، زما سره دا زه وایم چې زما سره یو کریم دی. صحیح ده؟ د مخ لګولو کریم دی.
په دې ټیم کې دا کامن ناون دی. کریم اوس ما کریم وې خو کریم خو هر یو کریم کې دی شي. صحیح ده. که فرض کا زه د دې د برانډ نوم واخلم چې زما سره نیویا کریم دی. صحیح ده. نو دا بیا پراپر ناون شو ځکه چې ما د یو خاص برانډ نوم واغستو. گاړی دی، هر یو گاړی ناون دی. صحیح ده. تاسو ته ما پیل وی چې هر یو سیز ناون دی. اوس گاړی دی که زویم چې گاړی کار، هر یو گاړی ناون دی. که فرض که زه د هغه برانډ د هغه کار د برانډ نوم واخلم، مثال په تور زویم چې هونډا. صحیح ده. نو بیا هغه پراپر ناون شو ځکه چې ما د هغې د برانډ نوم واغستو. صحیح ده. په دې دوانو کې دغه فرق دی. مثال په تور زویم چې ا بلډینګ، یو بلډینګ دی، عمارت دی. صحیح ده. یو بلډینګ دی. اوس هغه بلډینګ هر څه کېدی شي، هر بلډینګ کېدی شي. نو چې کله زه بلډینګ ویم نو هغه بیا کامن ناون شو. خو که فرض که زه د هغه بلډینګ نوم واخلم، زویمه چې مینار پاکستان، نو دا بیا پراپر ناون شو ځکه چې ما د یو خاص بلډینګ نوم واغستو. صحیح ده. یا قله بلاحصار، نو بیا خاص بلډینګ شو. صحیح ده. نو دغه شانتي مونږ فرض که مثال په طور په زناورو کې هم مونږ وایو ا کیټ، یو پیشو. نو هر پیشو هر یو پیشو کېدی شي. صحیح ده. ما د یو خاص پیشو نوم نه دی اغستی، نو دا بیا کامن ناون دی. که فرض که د هغې پیشو نومي، فرض که د هغې پیشو نوم دی سیلی. صحیح ده. زه د هغه پیشو ذکر کوم او زه پکې نوم واخلم سیلی، نو بیا دا ما د یو خاص پیشو ذکر وکړو. نو په هغه ټایم کې که فرض که ما د هغې نوم واغستو سیلی، نو بیا به دا پراپر ناون وي. دغه شانتي ا ډاګ، تاسو هر سیز ته ګورئ، هر یو سیز ناون دی، کامن ناون دی. خو چې کله مونږ د هغه سیز یو خاص ذکر وکړو نو بیا به هغه پراپر ناون وي. او دلته کې دا یوه خبره یاده ساتئ چې کله هم مونږ په انګلیش کې پراپر ناونز لیکو نو هغه به همیشه د کیپیټل لیټر نه لیکلی کېږي. اولنې لیټر به همیشه کیپیټل لیټر راځي. صحیح ده. او کم چې کامن ناونز دی نو دا مونږ د کیپیټل لیټر نه نه لیکو. کامن ناون همیشه مونږ د سمالر لیټر، وړوکي لیټر نه شروع کوو. صحیح ده. عام چې کوم مونږ څنګه لیکو هغه شانتي لیکو. صرف پراپر ناون مونږ د کیپیټل لیټر نه لیکو چې مونږ ته د هغې نه پته ولګي چې دا پراپر ناون دی. بقایا چې څومره هم ناونز دي، څومره هم کامن ناونز دي، هغه ټول مونږ د کیپیټل لیټرز نه نه لیکو، صرف د عام وړوکي لیټر نه، عام چې څنګه مونږ انګلیش لیکو هغه شانتي لیکو. صحیح ده. مثال په طور زه وایم ا مین، یو سړی دی، هغه هر سړی کېدی شي، کامن ناون دی. صحیح ده. که فرض که زه د هغه سړي نوم واخلم چې عامر یا موسی یا علی، صحیح ده، نو بیا هغه پراپر ناون شو ځکه چې ما د یو خاص کس ذکر وکړو. یا یو ځای دی، پلیس. مثال په طور ا سیټي، یو ښار دی، یو ښاریه ده، نو دا کامن ناون دی ځکه چې هغه ښاریه خو هر یو ښاریه کېدی شي، هغه هر یو ښار کېدی شي، نو کامن ناون دی. خو که فرض که زه وایم چې پېښور یا اسلام آباد، نو دا بیا ما د یو خاص ښار ذکر وکړو، یو خاص ځای ذکر مې وکړو، نو بیا به دا پراپر ناون وي. یا دغه شانتي مثال په طور یو ملک دی، مونږ وایو چې ا کنټري، یو ملک دی، نو هغه خو هر یو ملک کېدی شي، نو دا بیا کامن ناون دی. خو که فرض که زه د هغه ملک نوم واخلم، یا زه وایم چې پاکستان یا افغانستان یا امریکا یا انګلند، نو چې کله زه د هغه ملک نوم واخلم نو دا بیا ما د یو خاص ملک ذکر وکړو، نو په هغه ټایم کې به بیا هغه پراپر ناون وي. صحیح ده. نو زما امید دی چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یئ. زه اوس تاسو ته یو وړوکی غونتی پیراګراف ویم. تاسو په دې کې د پریکټس لپاره تاسو صرف په دې کې وګورئ چې تاسو پکې ناونز را پیدا کولی شئ که نه، او بیا پکې کامن ناونز او پراپر ناونز را پیدا کړئ. صحیح ده. ښه پیراګراف دا دی. In my class at Islamia College, I have many friends. My best friend is Amir. I have
a lot of respect for Amir. Amir has a cute cat. Its name is Seely. دا یو پیراګراف دی. اوس تاسو په دې کې وګورئ چې په دې کې تاسو ته کم ناونز ښکاري او بیا درته کم کامن ناونز ښکاري او کم درته پکې پراپر ناونز ښکاري. دا تاسو یو پریکټس دی، سوچ پې وکئ. ښه، اوس تاسو په دې کې د اولنۍ فقرې ته وګورئ. In my class at Islamia College, I have many friends. اوس په دې کې ناون کم دي. کلاس، اسلامیه کالج، فرینډز، دا پکې ناونز دي. خو دا کم ناونز دي. ګور اول دی کلاس. اوس ما کلاس ویلی دی، ما د یو خاص کلاس ذکر نه دی کړی. هغه هر یو کلاس کیدی شي. نو دا بیا کامن ناون دی. بیا ما د یو ځای ذکر کړی at اسلامیه کالج. نو ما د یو خاص کالج ذکر کړی دی. ځای خو دی خو یو خاص کالج دی. نو بیا دا پراپر ناون شو. نو ځکه مونږه اسلامیه کالج د کیپیټل آی نه لیکلی دی. صحیح ده؟ I have many friends. نو friends په دې کې بیا ناون دی. خو friends هر څوک کیدی شي. ما د یو خاص فرند نوم خو نه دی اخیستی. صحیح ده؟ ذکر مې د یو خاص کس خو نه دی کړی. نو friends پکې کامن ناون دی. My best friend is Amir. زما best friend عامر دی. تاسو وګورئ فرند په دې کې د فقره کې فرند راغلی دی. نو فرند خو کامن ناون دی. فرند خو هر څوک کیدی شي. is عامر. نو عامر بیا پراپر ناون شو ځکه چې ما د یو خاص ملګري ذکر وکړو. I have a lot of respect for him. زه د هغه ډېر زیات عزت کوم. respect بیا کامن ناون دی. صحیح ده؟ Amir has a cute cat. د امیر سره یو ډېر ښکلی کیوټ پیشو ده. cat پکې هم ناون دی خو کامن ناون دی ځکه چې ما کیټ ویلی دی. ما د هغه کیټ څه خاص نوم نه دی اخیستی. نو په دې ټایم کې کیټ یو کامن ناون دی. Its name is Seely. او د هغې نوم یعنی د هغې پیشو نوم سیلی دی. نو په دې آخري فقره کې ما بیا د هغې نوم اخیستی دی سیلی. نو سیلی به دلته کې بیا پراپر ناون وي. نو ځکه مونږ سیلی د کیپیټل لیټر نه لیکلی دی. صحیح ده؟ زما امید دی چې انشاءالله تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. اوس دلته کې یوه خبره یاد ساتئ. تاسو ته ما وویې چې په دنیا کې هر یو څیز دی مونږ ته څه په نظر راځي یا مونږ څه محسوسوو. صحیح ده؟ مونږ ته ښکاري نه خو مونږ یې محسوسوو. ما تاسو ته مثال درکو، مینه ده، ښایست دی، صحیح ده، جذبات دي، دا ټول څیزونه یا هوا ده مونږ خو یې وینو نه خو مونږ یې محسوسوو. صحیح ده؟ نو دغه شانتې په دنیا کې هر یو څیز چې دی هغه ناون دی. د هغې بیا دغه دوه ګروپس دي. کم چې خاص څیزونه دي هغه به یې پراپر ناون او کم چې عام څیزونه دي هغه به یې کامن ناون. صحیح ده؟ اوس د پراپر ناون خو پراپر ناون دی. د هغې نور څه قسمونه نشته دی. هغه هم دغه دي. خو په انګلیش کې بیا د کامن ناون خپل شپږ قسمونه دي. د دې شپږ قسمونو ضرورت ولې پیښ شوی دی؟ ځکه چې پراپر ناون خو یو وړوکی غوندې ګروپ شو. صحیح ده؟ په هغې کې ډېر لیمیټډ څیزونه دي، محدود څیزونه دي پکې. کم څیزونه چې خاص دي نو هغه پکې دي. خو کامن ناون ډېر زیات غټ ګروپ دی. په هغې کې هر یو څیز شامل دی. په هغې کې اوبه، هوا، مینه، پیاله، فریج، بلډینګ، جومات، پاکستان، پوره دنیا پکې شامل دی. صحیح؟ نو کامن ناون ډېر زیات غټ دی. نو اوس د کامن ناون بیا خپل شپږ قسمونه دي. په ځینو کتابونو کې مختلف خلک وایي، څوک وایي چې 10 دي او څوک وایي چې 15 دي. خو مونږ چې به کوم کورس کوو نو زمونږ په کورس کې د کامن ناون شپږ قسمونه دي. نو بیا چې په دې ټوله دنیا کې دا کم څیزونه دي نو دا به مونږ بیا تقسیمو په دې شپږ ګروپونو کې چې کم څیز به د کامن ناون کم یو قسم یي. ټایپس آف کامن ناون یا ټایپس آف ناون ورته هم ویلی شي. صحیح ده؟ نو دغه به انشاءالله مونږ په راروان لیسن کې کوو ځکه چې په هغې کې خبرې شته دی. انشاءالله د ټایپس آف ناون یا د ټایپس آف کامن ناون به انشاءالله مونږ په راروان لیسن کې کوو. انشاءالله تاسو به زه په دې ټولو باندې پوه کوم. که تاسو صحیح دا ټول لیکچر فالو کو او ځان لموتی نوټس جوړ کړله او ځان پې ښه صحیح پوه کو نو انشاءالله په ټول عمر کې به تاسو ته په ناون کې هیڅ مسله نه راځي. صحیح ده؟ زه چې هم تاسو ته هم کله زه لیکچر در کوم نو ګوره ما د ځان سره هم نوټس لیکلي. صحیح ده؟
نو د نوټس نه بغیر انسان نشي یادولی، کله کله د انسان نه هیر شي. نو تاسو هم ځان له خامخا نوټس جوړوئ او ځان له بیا سټډي کوئ. صحیح ده. انشاءالله پر روان لیسن کې به مونږه ټایپس آف ناون کوو، ښه په ډیټیل سره به کوو، ځکه چې په هغې کې ډېر زیاتې خبرې ډېر خلک پکې کنفیوز کېږي. انشاءالله زه به د دغه کنفیوژن نه تاسو ټول وباسم. صحیح ده. انشاءالله پر روان لیسن کې به بیا ملاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي. صحیح ده. د الله په امان.